دوهم، که چیرې خپل ژوند د جګړې میدان وګڼې، ډیر به سخت وي. امکان لري په هغه کې ورک سي. په دې ډګر کې به ټول خلک ستاسې په دښمنانو واوړي. مګر که چیرې ژوند یوه لوبه وګڼې، ډیر به ننداریز وي. نو ژوند ته کومه تشبیه ورکول غواړي. کیدای شي ژوند ته د سرګرمۍ ورکولو له مخې هغه یوه لوبه وګڼي. ځینې وخت په کار وي چې ژوند یو مقدس سفر وګڼي او د هغو په لړ کې په ځینو نعمتونو لکه په دوستانو، کورنۍ او نورو امتیازاتو باندې شکر وباسي. همداسې کله ناکله کولی شي د ځینو ناوړو حالاتو څخه د تېرېدو په موخه ژوند د یو امتحان په ډول ومني. که چیرې ستاسې لیدلوری د ژوند په وړاندې بدل شي، په خپله به د ژوند په نسبت ستاسې فکر، احساس او عکس العمل هم بدلون ومومي. نو همدا اوس هغه مثبت او رغنده تشبوهات چې د ژوند په مفهوم یې وړاندې کوي ولیکه.